کمی خېزي په خېټه باندې ماشوم وي پریګننټ وي نو هغه ته به چې دی نو خیبر پښتونخوا حکومت چې دی نو فری علاج کوي. ویډیو را سره مکمل وګورئ، په مکمل تفصیل باندې مو پوهه کومه. د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی سهیل اپریدي چې دی نو هغه دا چې دی نو دا خبره کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې چې څومره هم پریګننټ ښځې وي او هغه چې دی نو په خېټه باندې ماشوم وي نو هغه چې دی نو فری علاج به کېږي. ملګرو سهیل اپریدي چې راغلی دی نو ډېرې غټې کارنامې شروع کړې دي په خیبر پښتونخوا کې چې دی نو ډېرې غټې کارنامې شروع کړې دي. هغه چې دا بیان ورکړی دی که نه او یو نوی قانون چې دی نو په خیبر پښتونخوا کې به راځي خاص کر د ښځو دپاره چې ښځې پریګننټ وي د هغو په خېټه باندې ماشوم وي هغوی له به فری علاج کېږي او د هغه نه پس چې کله ماشوم پیدا شي د 3 میاشتې پورې چې دی نو هغه به فری علاج کېږي او بیا چې دی نو ماشوم له معاوضه هم ورکړلی کېږي. یار دا د خیبر پښتونخوا چې دی نو نوی وزیر اعلی چې دی نو دا قانون چې دی نو په خیبر پښتونخوا کې راوستلو او ډېره ښکلې خبره ده که نه چې ځکه چې دا په نورو ملکونو کې هم دی جرمني فرانس کې په دې ملکونو کې چې دی نو دا قانون هم دی ځکه چې یوه ښځه پریګننټ وي هغه چې څومره علاج وي نو هغه به په ګورنمنټ باندې وي. د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی هغه به چې دی نو د هغه ذمهواري وي. ملګرو د سهیل اپریدي چې کله راغلی دی هغه په خیبر پښتونخوا کې چې دی نو یو ډېرې غټې کارنامې وکړلې. هغه ویل چې زه کورسۍ ته وختلم او چې کله زه کورسۍ ته وختم و ما کې څه غلطي وه نو کولیان چې دی نو ما خلاف احتجاج کوئ و ما پسې راوځئ و ما پسې ویډیو جوړوئ و چې زه کله هم غلطۍ کوم و ما پسې هر څه کوئ او زه به چې د وزیر اعلی د کورسۍ نه کوزېږم او زه په هغه ټیم څه استعفا ورکوم که عوام زما نه خفه وو. هغه چې کومه کارنامې شروع کړې دي ملګرو تاسو به حیران شئ یار سهیل اپریدي چې دا نو ډېره غټه کارنامه کړې ده ملګرو چې کومه ښځه چې دی نو پریګننټ وي ځکه چې اوس غریبي ده تاسو ته پته ده حالات ډېر زیات خراب دي په دې وخت کې او چې دی نو یوه ښځه پریګننټ وي او د هغه ټول علاج چې دی نو په خیبر پښتونخوا په حکومت باندې وي نو دا ډېره ښکلې خبره ده. یار سهیل اپریدي چې دی نو ډېرې غټې کارنامې شروع کړي دي خپل بیانونه جاري کوي چې دقسې چې دی نو د خیبر پښتونخوا کې اعلانونه وکړي په خیبر پښتونخوا کې چې دا مخکې لاړ شي ان شاء الله زموږ دا صوبه به چې دی نو کامیابه شي او زموږ د خلک چې دی نو عوام به د ټول چې دی نو د سهیل اپریدي سره ورسره وي ځکه چې هغه چې کوم بیانونه کوي او کومه چې دی نو هغه په کوم سیستم باندې روان دی نو ډېر ښکلی سیستم یې روان کړی دی. ملګرو هغه وایي که نه وایي که زه غدار یم زه چې دی نو خراب یم او ما چې دی نو څه غلطي وکړله ده نو ما کولیان چې دی نو په ما پسې ویډیو هم جوړولی شي نو ما خلاف تاسو راوتلی هم شئ هر څه تاسو کولی شئ. ملګرو مخکې چې دی نو علي امین ګنډاپور خو چېرته هم داسې اعلانونه نه دي کړ خو سهیل اپریدي چې کوم اعلان کړی دی که نه دا زموږ دپاره د فخر خبره ده ملګرو ځکه چې وزیر اعلی چې دی یو ډېر ښکلی بیان جاري کړی دی او ډېر ښکلی قانون یې راوست ځکه چې دا په نورو ملکونو کې هم موجود دی بلکې په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې دا قانون شروع کېدو والا دی انشاءالله چې کومه ښځې وایي چې پریګننټ وي هغه ماشوم وي نو هغه فری علاج به خیبر پښتونخوا حکومت کې. ملګرو د سهیل اپریدي بیان راغلی او ما چې ستاسو شریک یم چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ. سهیل اپریدي چې نورو ویډیوګانو لپاره ورسره هم فالو کړئ ځکه سهیل اپریدي چې کوم بیانونه شروع کړل دي که نه نو هغه د خیبر پښتونخوا لپاره ډېر ښه دي او خیبر پښتونخوا چې دی نو انشاءالله په ترقۍ باندې روان شي ځکه چې دقسې چې دی نو وزیر اعلی ښه دی چې هغه چې دی نو د عوام مني عوام چې څه وایي هغه مني د عوام دپاره لګیایي موږ له داسې وزیر اعلی پکار دی. په دې باره کې څه وایي د سهیل اپریدي په باره کې او د نورو ملګرو سره ویډیو ضرور شیر کړئ.